بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون دا پاسقان خلق چی دی ينقضون دا هغه دی چې ماتي عهد الله وعده د الله رب العالمین من بعد میثاقه رست د مضبوطوالی د هغینا ويقطعون او پریکي ما هغسا امر الله به چې الله پاک حکم کړی دی په هغه سره ایوس ولا د یوزې کولو ويفسدون في الارض او فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون هم دا کسان چې دي هم دوی تاوانیان دي. پرونی آیات کې الله رب العالمین حکمت الامثال لمثالونو حکمت چې دی هغه ذکر کو او هغه داو چې په مثالونو کې دا حکمت دی چې په دې سره د ایمان والا ایمان مضبوطیږي او په دې خبره کلکیږي او د هغه یقین دی چې د الله رب العالمین او زمونږ د رب د طرف دی. په دې هم یقین کیږي چې زمونږ رب چې دی زمونږ تربیت کوي نو د تربیت خو ډېرې لارې نو یو لار چې د هغه مثالونه بیانول هم دي چې الله رب العالمین مثال بیان کړي او مؤمنان چې د مثال نه پیدا لینو یو پیدا دي دالي چې د دې د تفصیل نه پیدا لي. مؤمنان د مثال نه پیدا څنګه لی د دې د تفصیل نه د تفصیل پیدا لی. مقصد دا دی چې یعنی کله کله یو خبره مختصر راشي نو په هغه انسان پوهیږي نه په دې خبره خو پوه شي چې د الله حکم دی خو په دې خبره نه پوهیږي چې دې پیدا صدا نقصان یا په مکمل خبره زلته کوزیدل او پوهیدل نو دا هله کېږي چې دله یو تفصیلی مثال ورکړي شي دا مثال سره دې په خبره باندې پوه شي دسی په خبره باندې نه پوهیږي نو دا تفصیل چې دوی له پیدا ورکي د پوهي او دویم چې د هغوی پوهه په دې طریقې سره چې په طریقه د اجمال باندې یعنی د الله رب العالمین د طرفه چې کم مثال بیان شي یا کم خبره هم بیان شي نه هغوی په دې باندې کلک یقین ساتي وي بس د الله رب العالمین د طرف نه دا مونږ ته قبول له یعنی په دې کې دوه خبرې ذهن کې دا زمونږ استادو د پاره د پیدې دی او هغه کې نول پکار دی. یو خبره د هغې نه دا چې زمونږ استادو معاشره کې د قرآن او سنت ډېرې خبرې چې دی نو هغه پاتې شوي دی او هغه په عمل کې نشته. الله رب العالمین دی رحم وکړي والله دی په مونږ او تاسو کې راولي نو که یو حکم مونږ ته داسې راورسي چې هغه د الله دی یا د رسول الله دی او زه دې مخکې نه خبر نو په هغې ډایرک منلو هغه ډایرک منل که د هغې په حکمت مونږ پوه یو که نه یو نو دا د مؤمن کار دی اجمالا چې بس د الله او د رسول خبره ده. یو سړی تا ته مسله بیان کړو ته د جوور تپوسونه کې پې نه پوهېږي او تا ته ووایي چې بس د الله خبره ده نو ما خو دغه ځای ته ورسول یعنی دلیل ته مې ورسول هغه آیت مې ته وښو یا حدیث ته مې ورسول او د حدیث صحت او دا مې درته بیان کو حدیث او کتاب مې درته وښو بس زما دغه وسو. دویمه خبره پکې دی چې په دې کې د بعضې علماو اختلاف هم دی چې د حکمت تپوس به کېږي او که به نه کېږي. لکه یوه خبره یو حکم بیان شي اوس کله په وراثت کې بعضې مسایل لاشي نو په دې کې لکه اوس مثال به مونږ دا ووایو چې ښځه چې دا یعنی زنانه دا د نارینه نیمه میراث لي نو اوس د الله حکم دی بس مونږ به یې منو چې دقه ټیک ده که نه ولې دا زنانه ولې نیمه لي دا د پلار لور نه ده نو خو دا د الله رب العالمین حکم دی. خو که په دې ځای کې څوک تپوس وکړي چې حکمت یې څه دی نو علما وایي چې د حکمت تپوس کولی شي د حکمت تپوس هم کولی شي یعنی تفصیل پیدا دی چې اوس د حکمت تپوس وکړي یو سړی په هغې پوه او تا پې پوهه کړي که نه شي نو دا اجمال ستا دپاره کافي دی. لکه اوس دې باره کې چې د حکمت تپوس وشي نو په هغې کې ډېرې خبرې دي. یو په زنانه بوج کمي په نارینه بوج زیات دی هغه باندې ذمهوارۍ زیاتې د ښځې د بچو د کور ذمهوارۍ پرې راځي نو ځکه ول الله پوره حصه ورکوي او زنانه نیمه ورکوي. یا دویمه خبره دا کېږي چې اوس زنانه ذات چې دی نو هغې ته دلته د پلار نه پاتې شو خو هلته ورته د خاوند نه پاتې کېږي او نارینه چې دی نو هغه ته خو دا پاتې کېږي بل ځای پاتې کېدل خو نشته که نه دا نیمه ځکه دی چې دی ته نیمه بل ځای هم میلاویږي. نو مقصد مې هسې صرف په دې کې دا و چې ګوره دا حکمت تپوس چې دی نو دا کولی شي خو که فرض کا یو سړی اوس داسې دی چې د هغه علم کمزوری دی یا په حکمت نه دی پوهه
نو اجمال هم د مؤمن لپاره په مثال کې او په خبره کې کافي کیږي چې د الله او د رسول خبره ده او یقیني ده چې د الله او د رسول لا یعنی د الله او رسول په نوم باندې کله خبرې کیږي عمر رضی الله عنه د مخ یو صحابي او حدیث وي او هغه وته وی دا ته په دې بستا سر سو گواهی وکي چې د الله رسول ویل دي نه هغه حیران شو چې شابکه گوار اوله چې بهر وروته ډېر یریدل او چې امیر المؤمنین خو سخت سړی دی سبقم یو انصاری صحابي مخې له ورغه او هغه وته ولی وای دې حدیث باندې ران امیر المؤمنین گواه غواړي نو هغه وته وی زه بدله گواهی وکم او د انصارو بچي بدله گواهی وکي ځکه چې دا خو زمونږ په مخ کې مونږه د کور ډکو دا خبره کړې ده ناغه وسرلاړو گواهی وکړه نو عمر رضی الله عنه وته وی چې زما ګوره بالکل پتا شک نه و چې ته دروغ یا ته په پیغمبر دروغ کولای شو ویلې شي دې خبرې شک مې نه و خلکو ته ملار خودل چې سبب خلک ډاډه شي په پیغمبر به دروغ وایي نو کله کله خلک په الله او رسول باندې دروغ هم وایي په دې موبایل کې ډېری خبرې دغه شان راځي چې وایي د قرآن کې د اعلان کې د قرآن خبره نه نو اجمال مقصد دا نه دی چې یو سړی وایي د قرآن او حدیث ته وتوي چې ټیک ده نه دومره پیزان پوهه که چې یقینا د قرآن او حدیث ته نو بس دغه خبره چې دی استاد لپاره څه ده کافی ده او دویم تفصیل د حکمت نو کدا هم وشي نو دا هم خبره ده چې سړی په نور پوه شي یا بل ځای بیانوي یا پزله کې ښه ونیسي نو دا هم یو خبره ده نو نن سبق چې دی هغه دغه مثال نه بعد په دې باره کې دی چې الله رب العالمین وی چې وما یضل به الا الفاسقین نه گمراه کیږي په دې قرآن باندې مگر څوک فاسقان خلک نو نن د فاسقانو هغه تعارف او پہچان چې دی هغه زمونږ استادو سره کوي ځکه دا خو ډېره اهمه خبره ده خو زمونږ سر وخت کمی کنه په کار ده چې موږ د فسق او هغه مکمل مصداقات معلوم کړی وي د هغې وجوهات او اسباب معلوم کړی وي چې قرآن څه وایي چې سړی فاسق کیږي څنګه چې الله ته زمونږ حفاظت وکړي چې دومره لویه خبره ده چې د سړي د ګمراهۍ سبب ګرځي او په قرآن باندې د ګمراه کېدو سبب نو د قرآن نه لوی کتاب په دنیا کې نشته دی نو بل به بیا کومه خبره چې په هغې به سړی هدایت ته ورسي نو دا الذین چې دی بدل دی د فاسقین نه یعنی چې فاسقان خلق چې دی هغه څوک دی نو دا وس بیانوي چې الذین هغوی چې دی ناولنې صفت ینقضون عهد الله ینقضون دوی ماتی ینقضون نقص چې دی دا په معنا ماتولو یا سپړدلو ته وایي په لغت کې څه ته وایي ماتولو یا سپړدلو ته یوه خبره ماتول یا را سپړدل او دویم چې دی نو دا دینه مقصد دا دی چې د الله رب العالمین سره یا په خپل منځ کې چې کومې وعدې شوي دا وعدې پوره کول دي دا وعدې پوره کول دي نو وعده پوره کول یا وعده ماتول نو وعده ماتول د فاسق کار دی او پوره کول چې دی نو دا د مؤمن کار دی عهد الله وعده د الله رب العالمین نو دې ځینه یو مراد دا کیږي چې الله رب العالمین په عالم ارواح کې کله دا روحونه ټول را جمع کړو د دوی نه غټه وعده اغستې ده مشهور الفاظ د هغې دا دي چې دوی نه تپوس وکړو الستو بربکم نو قالوا بلا الله رب العالمین ته زستاسو رب نه یم نو دوی ولی نه ته زمونږ رب نو بیا یې په توحید باندې وعده اغستې د شرک په نه کولو باندې تی وعده اغستې په خپله تابعدارۍ باندې تی وعده اغستې یوه خبره دا ده چې د عهد الله مقصد دا دی چې دا عهد چې دی دا مضبوط عهد ته وایي دا څه ته وایي مضبوطې وعدې ته وایي چې یوه خبره مضبوطه کړی شوي نو د الله رب العالمین سره دا وعده شوي ده دویم مقصد د دې نه دا مسلمانانو خپلې وعدې دي یعنی مسلمانان خپلو کې وعدې کوي نه الله رب العالمین د دې خبرې یره مونږ له راکوي چې ګوره دا ډېره لویه خبره ده د فاسقانو نه د واده ماتولو لکه وعدې باره کې مونږ ډېرې خبرې وکړې کله کله زه ویمه چې څنګه دا خلک به پوه شي نو زه یم چې دا وعدې دپاره داسې خپل یو پړی مشهور نشته چې ګنې دا په پلانکۍ رسۍ او په پلانکي پړي به تړی دا واده زمونږ دقه خبره ده سبا درځم یا سبا نه درځم اوس دا کار کوم یا دا کار نه کوم دا قرض مې واغېستو او پلانکۍ ورځې واپس کوم یا نه واپس دا وعدې دي که نه واده څه ته وایي واده څه ته وایي واده هم دې ته وایي دا کار کوم یا نه کوم بس دا د مسلمان واده ده وایي جبه م وکړه پښتو کې خلک وایي ما جبه کړې ده دا جبه څه شی دی مراد تی واده ده نو ډېر خلک هسې جبه زوتی خو هسې زوتی پوره کوي نه او که خپل تاوان پکې ویني نو بیا تې تختی نو د مسلمان شان دا نه دی چې به د دی نه تختی سل ځله دی پکې اوس د دنیا تاوان یې خو هلته د الله تاوان ته ټینګېدل خو ډېره ګرانه ده یا په دې ځای کې چې الله رب العالمین سبا په دې فسق کم وګرځي چې قرآن بیا زموږ د ګمراهۍ سبب ګرځي نو دا څونه د افسوس خبره ده نو وعده چې دی دا لازمن پوره کول پکاري که کله کله انسان کې کمزورتیا راشي نو د هغې خبر ورکول یا که یو خبره کې دې شکي نو انشاءالله ورسره ویل چې ان شاء الله زه به کوشش کوم خو ان شاء الله د دوکې دپاره نه
د دې لپاره چې خپل کمزورتیا ښکارا کې چې الله وغوښتل نو زه به دا کار کوم. عهد الله نه دویم معنی چې دی هغه دا د مقصد دی دا دی. دریم وای د دینه د فاسقان خلک چې دي دا یا منافقین دي او یا چې کم دی دا يهود دي. نو دې خلکو هم د ایمان دعوه کړې ده کنه، نو دوی چې د ایمان دعوه کړې ده او عملی کوي هغه ایمان نه، نو دا هم وعده ده. دا څه شو؟ دریم قسم شو. نو دوی ته دا وایي چې دا وعده چې تاسو کړې دي نو دا وعده پوره کوي، د الله رب العالمین سره خپل وعده پوره کوي. او که وعده نه پوره کوي نو دغه نښه چې دی د فاسقانو ده، نو دا سړی به په قرآن ګمراه کېږي. من بعد میثاقه، وروسته د هغې د مضبوطوالي نه. نو دا میثاقه پسې ولې راوړو د مضبوطوالي لپاره؟ الان کې عهد الله کې چې کوم معنی ده نو په هغې کې مضبوطوالی یا د الله رب العالمین مضبوط حکم چې دی نو هغه پکې پروت دی په معنی کې. نو من بعد میثاقه ولې راوړو؟ نو داسې وایي چې میثاقه د دې دپاره راوړو چې دوی دا کومه وعده کړې ده نو دا وعده ترې هیره شوې نه ده. دا کومه وعده چې کړې دا څه ده؟ دا ترې هیره نه ده چې ګنې د هیرې نه دا کار کوي، بلکې دا ورته یاد ده خو قصدن دا کار کوي. لکه مخکې مونږ دا مثالونه ووایو چې که د مسلمانانو په خپلو کې چې یو سړی وایي قرض راله راکه او په 10 تاریخ به یې واپس کوم، نو دا داسې نه ده چې دنه یېره ده، خو دی چې هلې دی د دوکې په نیت تللی چې مړه 10 تاریخ ورته ونه یم نو قرض راله کوي، که داسې ونه کم دا کار کوي او واپس کوم نه. لکه یا د مهر مسله ده چې اوس زنانه ته ووایي هلکه 15 تولې کالی دله کوم او نور په زړه کې ورته څه دی غل دی چې مړه بیا وله څوک سر ته کوي، چې کور ته راله خو بیا ښځه شو بیا وله څوک کوي، بیا خو یې وله هسې هم نه کوي، نو بیا خو ضرورت نشته خو راشه ووایه. نو دا کار د چا دی؟ دا د فاسقانو دی چې وعده کوي او پوره کوي نه. نو دا واده ورته خپله یاد یعنې دا یېره نه. ویقطعون ما امر الله، او ماتوي دوی د الله رب العالمین هغه حکمونه ان یوصله چې الله رب العالمین حکم کړی د هغې د یو ځای کولو. نو اوس په دې کې هم ډېرې خبرې دي. یو لوی مفهوم چې بیانېږي نو هغه صله رحمي ده، یعنی خپل ولی پالل. خپل ولی پالل څوک چې خپل ولی ماتی، الله رب العالمین د رشتې سره دا وعده کړی چې تا څوک ماتی نو زه به د خپل رحمت نه جدا کم، د خپل ځان نه به زه جدا کم، یعنی زه به د ځان نه مات کم. او داسې هم وایي چې دا رشته چې دا وفول سیرات باندې ولاړی یو پاټک به دی لګولی، نو چې دا سړی ورځي دا به ور دیککۍ ولاندې به چې دا به یې نه پرېږدي چې په دنیا کې دې زه ماته کړې ما. نو الله دې زمونږ په حال رحم وکړي، مونږ هغه رشته پالو چې کمې زمونږ سر پالي، که زمونږ سره یې نه پالي نو بیا یې نه پالو. یا د غم ښادۍ کې مونږ تعاون کوو خو کور تپوس وکړو لکه څه یې مونږ سره کړي په مونږ خو هم واده راغلی او غم راغلی او څه یې کړي، نو چې څه یې کړی وایي دونه به وس کوو. نو ګورئ دا رشته نه، رشته خو دې ته وایي چې نن په سخته کې د هغه سره څه کول پکار دي. یا یو سړی رشته نشي پاللی کمزوری دی نو زه به یې د ده سر پالم، ځکه چې رشته خو زه د دپاره نه پالم، دا خو زه د الله دپاره پالم. نو چې الله د اجر او د قیامت دپاره پالم نو بیا به یې څنګه په دې خبرو باندې زه پرېږدم. یا دویم مفهوم چې دی هغه ډېر اوږد دی خو مفسرینو بیان کړی دی، او هغه دا دی چې الله رب العالمین دا څومره حکمونه دی چې الله رب العالمین پې رضا کېږي او الله رب العالمین ته په انسان ورنږدې کېږي او دې دا کارونه چې دی دا پرېږدي، دا کارونه پرېږدي، نو په دې سره هم دی هغه کار کوي چې ویقطعون ما امر الله به ان یوصله او ویفسدون فی الارض، او دوی فساد کوي په ځمکه کې. دریمه خبره دا ده چې دوی کار څه دی؟ فساد کول په ځمکه کې. اوس ګوره دلته الله درې خبرې وکړې، ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، دویم خبر ویقطعون ما امر الله به ان یوصل، او دریم ویفسدون فی الارض. یعنی اولنۍ دوی وعدې ماتوي، دویم چې دی هغه څه یعنی رشتې ماتوي، او دریم چې دی فساد کوي په ځمکه کې. خو الله رب العالمین د دې مرادونه چې دی هغه ذکر نه کړه چې د دې نه څه مراد دی. نو وجه دا ده ولې ذکر نه کړه؟ وجه دا ده چې دلته د دې مرادونه ذکر کول مقصد نه دی، بلکې فاسق کار کول مقصد دی. چې دا کم الله وی چې الا الفاسقین، په قرآن نه گمراه کیږي مگر فاسقان، نو د دوی ښکاره کول او د دوی تعریف مقصد دی. نو د هغوی دپاره دا کارونه ولا صرف ذکر کړل چې دا کارونه په چا کې دقه فاسقان دي، نو دا به په قرآن باندې گمراه کیږي. اولئک هم الخاسرون، او هم دوی تاوانیان دي، یعنی اصل تاوانیان چې دي نو هغه څوک دي؟ هغه هم دا خلک دي چې دا خویونه پکې رالل، دا فاسقان شو، او چې په قرآن څوک گمراه شي نو د هغه دپاره بیا د هدایت بله لاره شته